په دنیا کې د هر یو شي اختراع د لومړي ځل لپاره پیغمبرانو کړي او د لومړي ځل لپاره دغه وړتیا الله رب العزت مسلمانانو ته ورکړي او دغه انعام او دغه ویاړ او دغه افتخار د لومړي ځل لپاره پیغمبرانو ته الله رب العزت ورکړي دی. د پیغمبرانو نه وروسته د هغې امتیانو ته او بالخصوص دغه سلسله په مسلمانانو کې جاري وه. ګورئ که موږ قلم ته وګورو، قلم د لومړي ځل لپاره ادریس علیه السلام ایجاد کړی. که موږ صابون ته وګورو، صابون د لومړي ځل لپاره صالح علیه السلام جوړ کړی. که موږ کښتۍ وګورو، کښتۍ د لومړي ځل لپاره نوح علیه السلام جوړه کړې. که موږ اوسپنه ویلې کېدل وګورو، دا د لومړي ځل لپاره داود علیه السلام جوړه کړې. دا هغه الهي ورکړه وه چې الله رب العزت پیغمبرانو ته ورکړې او پیغمبرانو خپل قوم ته د دې سپارښتنه کړې. او دغه وړتیا د لومړي ځل لپاره مسلمانانو یعنی پیغمبرانو کې دغه وړتیا پیدا شوې ده. نن سبا چې دغه کفري ممالک او بالخصوص د یهود او نصواره چې څومره پرمختګ کوي، موټرې جوړوي، آیا ټانګونه جوړوي، نور مسایل جوړوي، اصلا دوی د اسلامي مفکورې او اسلامي نظرو څخه څنګه دي متاثره شوي او په دې برخه کې ډېره مطالعه کړې. خو متاسفانه مسلمانانو د خپل دغه تاریخ نه ناخبره پاتې دي او همدا لامل دی چې موږ د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې یو او ځکه هم اسلامي هیوادونه په نړۍ کې وروسته پاتې هیوادونه دي. زه غواړم مختصره وینا په دې باندې کوم کریمینل لا تاسو به ضرور له نوم سره آشنا وئ، د جزا قانون. اوس وخت کې کفري هیوادونه، غربي هیوادونه، بالخصوص پرمختللي هیوادونه دا فکر کوي چې د جزا قانون دوی رامنځته کړی، دوی ورته قانون رامنځته کړی، دوی ورته مادي ټاکلي، دوی ورته دا کړي، دوی ورته دا کړي. خو د جزا قانون له کومه را پیدا شو، منشا یې له کومه وه او د لومړي ځل لپاره چا تطبیق کړي؟ دا ګوره ډېره مهمه خبره ده. نن سبا چې غربیان دغه کریډیټ ځان ته ورکوي، د غربیانو هغه اختراع نه ده، دا د غربیانو تقلید نه دی. دا اصلا پیغمبرانو او بالخصوص صحابه کرامو په دغه برخه کې خاص ټیلنټ او استعداد درلوده. نن چې غربي نړۍ، غربي هیوادونه په دې فکر کې دي چې زه ټانک جوړم، زه تیاره جوړم، زه پرمختګونه کوم، خو نه د اسلام او د قرآن کریم قرآن کریم او د مسلمانانو په تاریخ کې لوی مطالعه لري. د هغوی څخه دوی درسونه ترلاسه کړي. اوس په نړیواله سطح باندې دوی لوی اختراعګانې کوي. کریمینل لا یا د جزا قانون. ګوري حضرت علی رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو سره په محفل کې ناست، یوه ښځه ورته راغله، ورته وویله چې علي صاحب ما سره پلانکي کس زنا وکړه. هغه ورته ویل چې شواهد لري؟ ویلي و. هغه ښځې خپله لمن ورته وښوده چې نه وګوره د دې هلک یا دغه د سړي مني زما په دې جامو باندې توی شوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه صحابه کرامو ته امر وکړ چې اله د دې ښځې جامې ویسې په ګرمو اوبو کې واچئ. کله چې صحابه کرامو دغه کار وکړ، د دې ښځې جامې وړې په ګرمو اوبو کې واچوي. اصلا هغه مني نه و، هغه د هګۍ سپین و. دې ښځې اصلا په یو چا تهمت لګو. نو نبي نو علي رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې دروغ مه لګوه، دروغ مه وایه، په خلکو تهمت مه لګوه، تا سره چا زنا نه ده کړې، اصلا تا د دې جامو پسې د هګیو سپین مه ګلي. بالخصوص غربي نړۍ، غربي مفکورې په دې وتوانېدې چې د علي رضی الله تعالی عنه دغې برخې ته انکشاف ورکړي، پرمختګ ورکړي او دغې برخې او همدغې یوې نظرې اوس په نړیواله سطح باندې یو قانون رامنځته کړی چې هغې قانون ته وایي کریمینل لا، د جزا قانون. نو مسلمان وروره، ما تا ته ډېر افتخارات را تر غاړې شوي او ډېر افتخارات الحمدلله لرو. د وسپنې ویلې کېدل، د صابون جوړېدل، د قلم جوړېدل، د ساعت جوړېدل، د کښتۍ جوړېدل، دا ټوله اختراع مسلمانانو کړي. دا ټول افتخار الله رب عزت مسلمانانو ته ورکړي. خو ما او تا له خپل تاریخ نه ناخبره پاتې یو. ځکه خو مسلمان هیوادونه او بالخصوص اسلامي هیوادونه وروسته پاتې هم دي او د غربي تر تسلط لاندې هم کوشش کوي غربیان تر خپل تسلط لاندې راولي. راځئ چې سر لنډه په خپل دین، په خپل تاریخ د مسلمانانو په پرمختګونو کې لږه مطالعه وکړو او له خپلو پرمختګونو خبر شو.